ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم ټول جوړ روغ راغلی وای. خپل نوی درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم نوی درس څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، ډیره ښه مو زده شوي. دا مبارکه دعا. زموږ د تاسو نوی درس د فی حرف دی. فی داسې لیکل کیږي او په کلماتو کې درې غږه کړي: فا، فی، فو. لکه فی د فرش په کلمه کې، فی فرش، هغه شی چې تاسو په مځکه هواروئ او خپله کوټه پې ښایسته کوئ، خپل اتاق پې ښایسته کوئ. فی فرش. او فرش ته په انګلیسي کې کارپټ وایي. کارپټ. دلته وګورئ، د پښو ناسته ده، کتاب یې په لاس کې نیولی، د فرش په سر ناسته ده. او د فرش په سر نور څه وینئ؟ دلته دوې څوکۍ وینئ. بل څه وینئ؟ یو کوچ هم ایښودل شوی او ډیره ښایسته خونه ده. فی فرش. فی فرش. فی د فرش په کلمه کې د فا غږ کړي. فا، فرش. او فرش ته په انګلیسي کې څه وایي؟ کارپټ وایي. کارپټ. فی فرش. او دا ښځه وګورئ، دا ډاکټره. ډاکټره چرت وی فکر کړي. فی فکر. فی د فکر په کلمه کې د فی غږ کړي او په انګلیسي کې ورته تھینک وایي. تھینک. دا ډاکټره کومه موضوع کې فکر کړي؟ خپل مریض ته فکر کړي یا د دوا په اړه فکر کړي. نو فی د فکر په کلمه کې د فی غږ کړي. فکر. فکر. تھینک. تھینک. فی فکر. فی فکر. او دلته څه وینئ؟ فی د فیل په کلمه کې. فی فیل. دا لوی ښایسته فیل ګورئ څنګه ښه روان دی. کومې خواته ځي؟ یو غږ خو یې مهار وی. فیل ته په انګلیسي کې ایلیفنټ وایي. ایلیفنټ. فی فیل. فی فیل. فی د فیل د کلمې په پیل کې هم راځي. فی فیل. ایلیفنټ. ایلیفنټ. او فی د فورمه په کلمه کې د فو غږ کړي. فی فورمه. فی فورمه. ځینې هغه ورقې چې کله موږ چیرته ځو د کار دپاره، مکتب ته د شاملېدو دپاره، پوهنتون ته د شاملېدو دپاره، نو مخکې دغه فورمې خانه‌پورې کوو یا خپل نوم، خپل د پلار جان نوم، خپل د استوګنې ځای پکې لیکو او په انګلیسي کې هم ورته فورم وایي. فورم. فی فورمه. فی د فورمې په کلمه کې د فو غږ کړي. فورمه. فی فورمه. ګران ماشومانو، تاسو درس نن همدومره و. خدای دې وکړي چې د فی حرف مو ښه زده شوی وي. په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو مو وخت دی. د خدای په امان.